السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو تاسو په واتساپ کې دغه شان ډیر زیات سټیکرونه لیدلی وي چې مختلف پاکي پن سټیکرې هم وي، پاکي مختلف لیکل هم وي. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په خپل واتساپ کې دغه رقم خپل تصویرونو نه سټیکرز جوړ کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. او بیا چې کله هم تاسو سټیکرې را لېږي او تاسو هغه ته خپل تصویر دغه رقم په سټیکر کې سند کړئ، نو هغه به ډیر زیات حیران وي چې تاسو په کوم سیستم باندې جوړ کړی دی. نو دا به تاسو څنګه جوړوئ دغه ټولو طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. نو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج نه سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې در رسي. دا به تاسو څنګه جوړوئ دې لپاره فسټ اف آل تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاوي شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. دا هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کو سمبل دا به دغه رقم بیا اوپن کړئ. فسټ اف آل دلته تاسو لاندې یو پلس نشان به شو کوي، سمبل به دې پلس نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو دغه پلس نشان باندې کلیک کړئ اتوماتیکلی تاسو ګیلری به اوپن شي چې تاسو کوم یو تصویر هم په خپل واتساپ کې اډ کول غواړئ، دغه نه سټیکر جوړول غواړئ، سمبل په هغې باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په هغه باندې کلیک کړئ تاسو له بره بل یو آپشن درکړي تاسو ته ښکاري دلته نیکسټ. تاسو به څه وکړئ سمبل به بیا په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ تاسو تصویر به دلته راشي. دلته لاندې ډېر زیات څیزونه تاسو ته شو کوي که تاسو غواړئ چې دغه په خپل تصویر باندې اډ کړئ، تاسو ته ښکاري ډېر زیات دغه شان سټیکر تاسو شو کوي. نو هغه تاسو هم په خپل تصویر کې اډ کولی شئ. دغه رقم ډېر زیات په زبردست ډیزاین کې او که تاسو غواړئ چې خپل تصویر هم دغه شان سمپل سیو کړئ، دغې لپاره به سمپل بره په دې ټیک نشان باندې کلیک واخلئ. بیا به تاسو کې په کریټ اپشن باندې به بره کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په کریټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو له اپشن درکړي چې تاسو کریټ نیو پیک ورسره دلته که تاسو کریټ نیو پیک جوړول غواړئ هغه هم صحیح ده. الریډي به تاسو سره دلته ون پیک شو کوي، تاسو به څه وکړئ سمپل به په هغې باندې کلیک کړئ. که تاسو په پاس نو تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته بل یو چیز شو کو ویل ډن، تاسو به څه وکړئ سمپل دا به دې ځای کې نه کټ کړئ او لاندې یو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو له بل یو اپشن درکړي چې دا واتساپ کې تاسو ته ښکاري دا په واتساپ کې تاسو اډ کول غواړئ، نو سمپل واتساپ له به کلیک ورکړئ. نو تاسو ته ښکاري هیز بین الریډي ایډډ ټو واتساپ، دا پکې الریډي اډ دی. نو په دغه طریقه باندې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې خپل واتساپ کې اډ کولی شئ. خو کوم ورګورو بیل لرم چې تاسو ویډیو خوښه شوي که تاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.